السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په دې ویډیو کې تاسو لیدلی شئ چې سټایل لیکل څنګه جوړولی شو. تاسو به اکثره پوسټرونه یا میسیجونه لیدلی وي چې په هغې کې ښکلي سټایل خط لیکل شوی وي. نو په دې ویډیو کې درته ښایم چې څنګه کولی شو داسې یو سټایلش لیکل جوړ کړو، هم په میسیج کې هم په واټساپ کې، هر یو ځای کې چې تاسو وغواړئ تاسو کولی شئ چې خپل دوستانو ته یې ولیږئ ډېر ښکلې طریقه باندې او ډېر په اسانه باندې. دلته یو نمونه تاسو کتلی شئ چې تاسو به دا وګورئ دوستانو، دغه لیکل موږ څنګه کولی شو چې هم پوسټ کړو د فیسبوک د لارې، هم ملګرو ته میسیج کړو، یا هم په نورو ځایونو کې د نورو ملګرو دپاره ولیکو او وایستو. نو تاسو به په کمپیوټر کې لیدلی ډېر په اسانۍ سره جوړېږي، خو په موبایل کې څنګه کولی شو چې دغسې ښکلي لیکل ترسره کړو، هم په میسیج کې، هم په مسنجر کې، او هم فیسبوک پوسټ باندې. نو په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې دغسې سټایل لیکل څنګه جوړولی شو. امید لرم ویډیو تر پایه وګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ، ویډیو تر پایه وګورئ. که چېرته تاسو ویډیو سکیپ کوئ شاید پرې پوه نه شئ، نو ویډیو مه سکیپ کوئ. په دې ویډیو کې تاسو کتلی شئ چې داسې لیکل څنګه جوړولی شو. نو ورځو د ویډیو په لور باندې. له هر څه نه مخکې به تاسو پلی سټور ته ورشئ. کله چې پلی سټور ته تاسو ورغلئ نو هغې ځای کې به تاسو ورته ملټیلینګ کیبورډ ولیکئ او هغه به ډاونلوډ کړئ. نو هغه مو چې ډاونلوډ کړو نو د هغې څخه وروسته به تاسو هغه اوپن کړئ، انسټال کړئ. کله چې هغه تاسو اوپن کړئ نو دلته یو څه سیټینګ کول غواړي. دلته به اول تاسو راشئ او په برنۍ سر کې چې کوم دی انیبل ملټیلینګ کیبورډ، دا به تاسو آن کړئ. کله چې پر دې باندې تاسو کلیک کړئ نو دلته به تاسو ورته بیا راشئ، دغه یو آپشن چې کوم دی دا به ورته آن کړئ. نو د دې د آن کولو څخه وروسته به تاسو بیک راشئ او دوباره به ورته سویچ ایمی ټو ملټي میډیا دغه آپشن به هم تاسو آن کړئ. کله چې دغه دویم آپشن هم تاسو آن کړ، پر دې باندې تاسو کلیک وکړو نو دلته به تاسو ورته، ما خو ډېر کیبورډ انسټال کړي دي، کله چې تاسو دا انسټالوئ نو تاسو ته به ملټیلینګ کیبورډ راشي، تاسو به هغه ټیک مار آن کړئ. نو ما ته 3 آپشن راغلي، ځکه 3 آپشن راغلي چې ما 3 کیبورډ انسټال کړي دي، نو تاسو ته شاید دغه آپشن نه را نشي. نو د دې څخه وروسته چې تاسو کله دا وکړو نو بیا یو بل آپشن دی چې یو بل آپشن به هم تاسو آن کړئ. نو دوباره به تاسو راشئ انیبل لنګویجز، پر دې به تاسو کلیک کړئ. نو دلته به تاسو ورته هغه زبانونه انتخاب کړئ په کومو زبانونو باندې چې تاسو غواړئ چې لیکل وکړئ. نو زه غواړم چې دغه سټایل لیکل چې کوم دی دا په پښتو باندې راکړمه. نو دلته به تاسو راشئ او د خپل ژبه ورته انتخاب کړئ. ډېر مختلفې ژبانې دي او ډېر ښکلی کیبورډ دی، نو ما ورته دلته پښتو ټیک مارک کړې ده. نو که تاسو هر زبان باندې کوئ، خو دغه یوازې په اردو، سیندي او فارسي او په دغه لیکلو کې تاسو کولی شئ چې دغه سټایلش راوړئ. نو ما ورته تیاره پښتو انتخاب کړې ده، پښتو به انتخاب کړئ ورته. کله چې دا سیټینګ تاسو وکړو نو د دې څخه وروسته به راشئ، که تاسو لیکل په مسنجر کې غواړئ نو مسنجر ته به راشئ. کله چې مسنجر ته راغلئ نو دلته تاسو چا ته دغه لیکل غواړئ نو دلته به تاسو راشئ، پر هغه باندې به تاسو بیا کلیک وکړئ. زه غواړم دلته یو ګروپ دی، پر دغه ګروپ باندې دغه لیکل شیر کړم. نو دلته به زه په ګروپ باندې راغلم، هر څه کې چې تاسو دا لیکل غواړئ شیر کړئ. نو دلته وګورئ ما دا یو څه لیکل کړي دي، زه دا لرې کوم، ما مخکې دا لیکل کړي دي. نو کله چې تاسو دا انسټال کړئ نو تاسو ته به دا کیبورډ راشي. نو دلته مختلف زبانونه به تاسو انتخاب کړي، خو تاسو پښتو انتخاب کړئ. کله چې پښتو انتخاب کړه نو دې څخه وروسته به تاسو راشئ، دلته زه ورته یو څه لیکم، زه یو سلام لیکم دلته ورته. نو کله چې دغه لفظ ما ولیکه، زه غواړم د دې څخه وروسته دغه سلام چې کوم دی دغه ته یو سټایل ورکړم، لږ اوږد کړمه. نو دې څخه وروسته به تاسو بیا راشئ دلته په کیبورډ کې چې کله تاسو دا لیکل کوئ نو دلته بیا په آخري نقطه کې دلته تاسو وینئ، دلته په آخري برخه کې دلته ګورئ دغه یو سپیس نه یو نشان دی، یو ټیک مارک غوندې یو نشان دی، پر دغې بیا تاسو کلیک کړئ. کله چې دلته تاسو راغلئ سلام ولیکل نو دلته د هغې څخه وروسته به تاسو راشئ او دغه به پریس کړئ، یعنې دغه به وهئ چې څومره تاسو اوږدول غواړئ. د دې څخه وروسته بیا زه ورته دا لیکل کومه، ګورئ سپیس مې ورکړ. نو زه ورته یو السلام علیکم لیکمه. نو هر څومره چې تاسو اوږدول غواړئ همدغه بټن به تاسو پریس کوئ. کله چې څومره تاسو لیکل اوږدول غواړئ همدومره به تاسو پریس کوئ. کله چې تاسو پریس کړه نو وګورئ زموږ لیکل څومره په ښکلي انداز باندې راغلل. نو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ تاسو چې مختلف لیکل دغسې په ښکلي سټایل سره ولیکئ. زه ورته یو څه لیکل نور هم لیکم. نو بټن تاسو پریس کوئ، نو څومره چې تاسو لیکل اوږدول غواړئ هماغومره ورته لیکل اوږد کړئ. زما
نو دا ښکلی زبردست کیبورډ دی. مختلف خلکو به دغه کیبورډ انسټال کړی دی، زیاتو خلکو به انسټال کړي، خو دغه سټایل د لیکلو ورته به اندازه نه وي. نو ډېر ښکلی کیبورډ دی، تاسو یو ځل انسټال کړئ وازمئ، ویډیو تر پایه وګورئ. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې مختلف سټایلونه جوړ کړئ ورته. دا یوازې دلته نه چې تاسو په مسنجر په هر ځای کې تاسو کولی، حتی په میسج کې هم تاسو کولی شئ چې دغه لیکل ورته وکړئ. نو ډېر په ښکلې اندازه سره تاسو کولی شئ. نو څومره چې تاسو اوږدول غواړئ هماغونه به تاسو پریس کړئ هماغه ورته. نو چې تاسو دلته وینئ تاسو به هماغه بټن ورته پریس کوئ. نو امید لرم ویډیو تر پایه لیدلې وي، ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلي. که چېرته ویډیو مو خوښ شوي ویډیو ته لایک ورکړئ او زما چینل د سره سبسکرایب کړئ، او دا ویډیو که تاسو په پیج باندې ګورئ فیسبوک پیج باندې زما پیج د سره لایک کړئ.